الله وروره دا تاسو د دې پورې کار دی چې تاسو روغه جوړه کوټه راته خراب ما تا کړې اوسې خوندو په خیره سره اوسه پورې خو تاسې پالش ماته نه کوو خبر اسو دی خبر کوه خبر دله وکړم او که کوژدن خو د ډېر ښه کړې که نه ته ویل چې هوا یخه شي که نه بیا به درله واده مو کوم کور کې څوک نشته د پخلي کور ځان ته یې مه وتایي ځان کاکا ته د واده خبر نه کوي پیسې دې ګټلې دی پیسې دې ګټلې یا نه دوسې ما پوهېږم نه پیسې کومه یې په څه شی وګټم پیسې لري نه واده تا هغه خوا ته سترګې خړه کړې کې دا خرڅه کوم تا ته واده وکړم نو څه وکړم پلار روزګار زما نشته کار زما نشته نو پیسې زه په څه شی وګټم چې کار مې وي نو پیسې به زه وګټم خو زه خیر یې که نه مجبوره یم خو دا غوا خرڅه وکړم مجبور دی که دا څوک خو پیدا شي که موږ د چای مای پوخ کړي ډوډۍ پخوي چې کالي وینځي بس د پلار راشه ته خو لا کېږه بس پالش مو کوم پالش مو خو لا کېږه کور کې ګوره خبره دا ده زویه ښه پلاره چې کور کې ګوره هغه کټۍ کې ماسته دی چې پیشو ونه خوري که پیشو خوړل په خدای سپین یې نیسم اولی کوم ته صرف ماسته پاتې نور څه نشته صحیح ده پلار زه پوه شوم کټۍ په شوم خوا ته واښه واچوه صحیح ده پلار زه ته ورشه په خیر زه ورځم د خیره ښه خدایه There's not a problem. وای پاکې زه سړی دی مړه ورځ یوې پلاره په خیر لاړ شه د خیره ولکه دا دونه وخت به مسافرۍ ته تو څنګه یې مسافري دې څنګه تېره کړې والله شکر دی ښه په خوشحالۍ تېرېدله ښه خو یې راغلې د خیره او په خیر رالو ما ویل چې کلي ته هم چکر ووهو چې کلي احوال واخلو څنګه چل دی خیر و خیرت دې کلي کې خپل حال وایه ته څنګه یې والله مسافرۍ شکر دی تللی وخت یې څنګه تېر شو نور ښه په خوشحالۍ تېر دوستان دې څنګه وو الحمدلله بس خو یاره ژوند تېرېدلو هر رنګ السلام علیکم وعلیکم السلام پاچا ماما په خیر راغلې مسافرۍ له بخیر راغلې خیر دې خوشحاله اوسې راوړه کېنه څنګه دقیقه لار دی شکر دی الحمدلله طبیعتونه مې جوابونه ښه دی الحمدلله په خیر راغلې پاچا ماما خدای خو دې وبخه ته څنګه یې راغلی شکر دی باچا ما ته څنګه یې الحمدلله شکر دی څنګه دی پلار دی څنګه دی بس ښه دی شکر دی الحمدلله خدای خدای چې ښه دی چېرته دی خو کلي ته تللی دی یو څه موده بعد به راځي کلي له تللی دا څه شو کلي له تللی دا به څنګه چل شو زه خو راغلم چې ورسره خبرو کوم د جهانګیر اوس کلي له تللی پاچا ماما دا څنګه ځان سره لګې او خبرې کې والا پلاره ګوره څه ته ووایم زه خو یو خبرو ته راغلی یم که نه ته وایې پلار مې کلي له تللی دا به څنګه چل شي څه خبره ده خدای دې خیر کړي والا تا ته خو معلومات دی چې موږ تاسو سره خیخي کړی که نه د څه شي خیښي ولې ته معلومات نه دی تاسو نه موږ خیخي کړی که نه هغه زما او دوی دپاره خیښي خو دې کړې چا سره دې کړې ده تاسو سره ما کړی ده دا څه مغزه دې خراب شوي دي سړیه زه خو خبر نه یم دې نه نو والا نو څه ووایم که ته خبر نه یې نو څه ووایم نو دی نه زه خبر نه یم خیښي میښي نشته دی په کومه لار چې راغلی په هغې باندې بېرته ځه دا څه وایې هلکه څه ویمه خو چې څه ویمه ښه ویمه ستا مغزه خراب شوی دی که څنګه زما مغزه صحیح دی خو مغزه ستا خراب شوي پاچا ماما ولې تاسو موږ سره خیخي کړی نه دی نه زه خو خبر نه یم نو ته خو نه خبر نه څوک مو دا خو ستا تا سره چا خبره کړې ستا پلار کړی دی زما پلار پاچا ماما هغه ساده سړی دی پوه شوې هغې خو بس ما سره مشوره نه وه کړې او خیښي تا سره کړې ده په کار دا دی څوک چې چا سره خیښي کوي د خپلو بچو نه مشوره واخلي پوه شوې حیا کې لاړ شه او خیښي میښي نشته دی اوس خوند وکړو اوس خوند وکړو اوس دا شرم دی والو که دا ته څه وایې شرم پکې چا راوستی دی سړیه تا زما سره مشوره کړې وه چې تا زموږ پلار نو سره ته وایې نه څه وکړو چې زه نه ومه نه به دې کوله خیښي چې په کومه راغلی په هغې په حیا کې ځه باقي مې درته نور ماغزه خرابېږي پاچا ماما ګزاره کوه دا ته څه کوې ګزارې نه خبره وتې ده پاچا ماما حیا او عزت که درکړي که نه خو زه د دې ځای نه وځه خپېس پکوه جهانګیریا No.
ته څه وایې ولا عجیبه کار دی اوس عجیبه نشته باچا ماما زه د خیره خپې سپکوه سال دی خدایا پاکه توبه دا د دې زمانې کشران دی پلار خبره کړې دی وی زه نه منم جهانګیریا خدا دې په تړاک وریته کې که زه تاسو څوک هم تا سره قسمت دې کار نه کوي ولا کور کې زړوم بل ځای ته نه ځم د خیره وړاندې شاوخوا سم کښېنه ماغزې راته خراب کړه سړیه دا دې ښه ونه کړو ګوره ښه مشر سړی داسې خبرې دې ورته وکړې دا د مشرانو کار دی مشرانو یو خبر کړی هغه پې ښه پوهېږي تا مشر سړی خفه کړو داسې کار نه دی دا ګور زه خبر شوی یم چې راغلم وایي د دې معلومات مې چې وکړو پلار مې راته ویلي وو ما چې معلومات وکړو د دې جهانګیر زوی نه دی هغه وایي لوپر او لوچک دی نو زه لوپر سړي ته څنګه خپله خور ورکړم پلار دې ورسره خیخي کړی و هغه به دې پلار ته پرېښی د پلار کار دی مشر سړي بې عزتي دې وکړه دا دې ښه کار ونه کړو زما پلار خو دې نه رسته کېدو که نه ځکه دا کار ما په پټه وکړو دا سړی مې رسخت کړلو دې نه پات دې مشر سړي بې عزتي دې وکړه پلار دې راغی پلار دې پلار دې چې خیخي وکړي څوک یې بې عزته کړي ته به څه کې خلاص څه وویو یارانو خو زما هغه هلک نه خوښېږي یاره لوپر او لوچک دی 哎呦我的妈！ 有人。 दुटुमानो आएला वाले सुन के गाड़ी راله راځه کینه راځه کنه ना सुता तो वेम तक गडे दे सुनगा چیشته مې لګنه ست با غاړي خوشاله مو خوشاله څه کوی پلان کینه درازه خوشاله نه خوشاله اوس په خوشاله شه د خیره کینه د خیره خبره او څنګه چل شو د خیره خیره څنګه پریشان یې تو ته لګي गाड़ी की او तो खबर नहीं सो चलो نو زه څه خبرې ما هغه تا دا خور نه درکای وې ځا تو دې ته وګوره پهلوان ته تو لو پر لو چک سړی تا ته خور لور درکای دام د خیر سره خبره ختمه وشو او دا بل وګوره چوپله هم دلته راغلی تو څه کیږي وې هغه چې څه وته وې کې وای حلال نو ته او خانک مسر ګرځي تو څه اسانه کار د چا خور لور کول ته دې خپل مشاهده ته وګوره چمچا غوندې برید پرېښی دی نو کار شته نه روزګار شته ښه کوي زما بېزتي خو وشو خو ستا بېزتي وایي زه درته خور لور نه ورکوم زما پلار چې کړی بد کړی دی زه الله مړ شو دا لوچک دی لوپر دی روزګار نشته کار نشته سګرټ دی څکي چرس دی څکي داسې کار شوی دی ته څه خبره یې که زما بېزتي وشو ورکوټې هلک ما ته بېزتي وکړو ته ځه وځه خاطر ستا بیزتی وکړه د دې بیزتی بدل به ظالم نه خیر د دې بیزتی بدل به ظالم بیزتی بدل اخلو مې بدل ته څنګه تکړه روزګار وکړه کار وکړه کار نشم کولی کار نشته خو لور د چا غواړو نو څه اسانه دی وځه دلته راغلی زما زوی دې په لوپره یخته کړه وځه کوم د خیره برو بیزتی کوم بدل اخلو مې داسې حال دی بدل ته تکړه دی غیرت پیدا کړي کار وکړه کار چې سړی پوه شي چې دا ښه ځوان دی خور لور ورکوم خو خبره دی دا ډېره خو خبره دی چې سړی برابر نو په دین برابر نو په اسلام برابر نو خور لور مو ورکوئ ځکه لوپر دی بد عمله دی ستا د لور خور به څو خیال وساتي پوه شوې ورنکړه خو څه وکړو زما خو اولاد دی زما زوی دی زه ورته نصیحت کوم که سړی شي که سړی شو زوم ګرځم بل ځای کې ورته کوم خو که سړی نه شو دقسې به ګرځي د خیره سره همدقسې لوپره به ګرځي یو سړی یو کپ ډوډۍ وخورو یو کپ ډوډۍ که اوبو سره یي که پسې راتېر شه وچی خو زما باس دی خو دا نه دی دا چې سړی نه نور نه کوم دی ته ښه دی بد مې کړی دی بېزتي زما اوس خیر دی د ده د لاسه اوس